عزتمند ورونو خدا تقوا به الله په انسان کې پیدا کیږي چې کله دا انسان ځان د ګناه نه محفوظ وساتي، ځان د غلطو مجلسونو نه وساتي، ځان د سترګو د ګناه نه وساتي، د غوږونو د ګناه نه ځان وساتي، او ټول بدن چې کوم دی هغه په صحیح سلامت او د ټول بدن صحیح روزه وي او ګناه طرف ته نه مایل کیږي، نو الله به د انسان کې تقوا راځي. ځکه محترمو کله چې یو انسان ډاکټر ته لاړ شي او ډاکټر ته علاج ولیکي، دوايي ورته ورکي او د هغې سره سره ورته فریض هم ولیکي، نو اوس چې دا کس دا کومه دوايي استعمالوي او دی ورڅه فریض نه کوي، نو دا دوايي ورته څه فایده نه ورکوي. لیکن کله چې دا دوايي استعمالوي او د هغې سره فریض هم کوي، نو بیا ورته دا دوايي چې کوم دی فایده ورکوي. دغه شان په موږ او تاسو کې به تقوا علی پیدا کېږي چې موږ او تاسو په دې روزه کې د ګناه نه ځان وساتو. اوس که موږ او تاسو په ګناه باندې ډاډه ورځو، نو بیا محترمو دا تقوا نشي حاصلېدلی، دغه تقوا بیا په موږ او تاسو کې نشي راتلی. محترم نو عزتمند ورونو، په رمضان المبارک په میاشت کې تقوا حاصلول دا ډېر زیات آسان وي، ځکه هر طرف ته چې کوم دی د عباداتو معقول جوړ وي، هر طرف ته چې کوم د عبادت کیږي، شیطان تړلی کیږي. محترمو د جنت دروازې کولا وهلی شي، د جهنم دروازې بندولی شي، او عزتمند ورونو بیا د انسان په نفس باندې کنټرول پیدا کیږي، خواهشات کمزوري کیږي، او په عبادت کې انسان ته لذت خوند او مزه حاصلېږي، او د الله جل شانه رحمتونه برکتونه هغه چې کوم دی په شیبو شیبو راورېږي، نو بیا چې کوم د انسان تقوا حاصلولی شي. نو عزتمند ورونو الله جل شانه په موږ او تاسو باندې دا دومره سخت تکلیف او مشقت کې ذکر شوي چې په دې سره زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کېږي، په موږ او تاسو کې تقوا پیدا کېږي. ځکه محترمو که چېرته موږ او تاسو په کور کې وګورو، بعضې وخت ماشومان چې کوم دی هغه په چغو چغو جاړي او د خپل مور نه چې کوم دی خوراک غواړي، لیکن هغه مور ته خوراک نه ورکوي، ځکه دغه مور ته چې کوم دی په دغه خوراک نه ورکولو کې پیدا ښکاري، ځکه مور چې کوم دی هغه د ماشوم دشمنه نه ده، خو دغه مور ته چې کوم دی په خوراک نه ورکولو کې پیدا ښکاري، ځکه خوراک نه ورکوي ماشوم ته. نو دغه شان الله جل شانه چې موږ او تاسو د رمضان المبارک په دې میاشت کې د خوراک څښاک نه منع کړي یو، د نفسي خواهشاتو نه یې منع کړي یو، نو په دې کې زموږ اساسي فایده ده. هغه فایده څه ده محترمو؟ هغه تقوا ده چې په انسان کې تقوا راځي، په انسان کې فرهیزګاري راځي، انسان چې کوم د الله جل شانه د رحمت مستحق ګرځي.